د عشق کولو انجام وګورئ ښه د څلورو بچو مور چې ده نو د خپل والدینو کراله هغه د خپلې لور له په مرۍ باندې زور کړله او په هغه ټیم باندې ختمه کړله. یار ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ دا واقعه په کوم ځګي کې راغلې ده دا سره هم شریک کومه او زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی پیغام دی. ملګرو دا واقعه راغلې ده په بټګرام کې 12 سال مخکینۍ خبره ده که نه چې دا جینۍ چې ده نو د یو هلک سره مینه محبت و هغه هلک یې ډېر زیات خوښ و خو د هلک چې ده نو د جینۍ هم ډېره زیاته خوښه وه خو مور و پلار چې ده نو دا جینۍ نه ورکوله خو دا جینۍ په دې هلک پسې وتښتېده او لاړه پسې. ملګرو چې کله دا جینۍ په دې هلک پسې لاړه نو مشرانو هم کوښښ وکړو چې دې صلح راشي د مور و پلار سره او دې جینۍ خو هغه چې ده نو هغه ونه منله. بیا داسې وشوله که نه چې 12 سال په دې کې تېر شولو 12 سال په دې کې تېر شولو خو د جینۍ 4 بچي هم شوي وو 4 بچي هم شوي وو خو د مشران بیا ولګېدله او صلح یې ولې راوستله او دا جینۍ چې ده نو د 4 بچو سره چې ده نو د خپل والدینو کراله چې د خپل والدینو کراله که نه د والدینو ورته ویل که نه چې ته هېڅ چل وکړه که نه چې ته دا بچي واپس ولېږه او ته به د خپل خاوند سره خبرې نه کوې او ته چې دی نو ته به دلته همیشه دپاره یې. خو د جینۍ چې ده نو بیا به هم پټ پټ خپل خاوند ته کال کولو او بیا به یې ورسره هم خبرې کولې. اخر دا شوله چې والدین هم ډېر زیات غوسه شولو چې موږ تا ته وایو چې دا بچي ولېږله او ته چې دی نو ته به د همیشه دپاره دلته یې موږ تا واپس هلته نه شو لېږلی دغه خواله. او بل دا چې جینۍ خو د هلک سره مینه محبت او عشق یې ورسره و په عشق یې ورسره واده کړی و خو د جینۍ خو چې دی نو برداشت نه شو کولی جوسته کې اخر کار داسې وشوله که نه چې دا مور و پلار هم ډېر زیات غوسه شولو. دې جینۍ ته اخر بار وویلو چې ته چې دی نو دا ماشومان ولېږله خو دې چې دی نو پټ پټ به بیا کارونه کول نو یو ځل داسې شوله چې مور و پلار یې ولګېدل او د جینۍ په دې مرۍ باندې زور کړلو او دغه جینۍ چې دی نو په هغه ټیم باندې ختمه کړله. کله چې دا په هغه ټیم باندې ختمه کړله دا جینۍ چې ده نو دی یې ښخه هم کړله د هغه نه پس خاوند ته چې پته ولګېدله نو خاوند چې دی نو کمپلین یې درج کړو چې کله یې کمپلین درج کړو که نه په 8 کسانو باندې کمپلین درج کړو او د هغه نه پس چې دی نو انویسټیګیشن یې هم جاري کړو ځکه چې انویسټیګیشن چې دی نو پولیسو انویسټیګیشن جاري کړو نو دوی ولاړل او هغه جینۍ چې ده نو هغه یې واپس چې دی نو راوباسله او واپس یې د قبر نه راوباسله او د هغه چې دی نو پوسټ مارټم یې وکړو نو هغه پته ولګېدله چې دې په مرۍ باندې زور کړي دي او دا چې دی نو ختمه کړې ده. هغه نه پس چې دی نو په 8 کسانو باندې دا کمپلین و او 8 کسانو باندې چې دی نو دا کمپلین و نو هغه چې دی نو ګرفتارۍ شروع کړلې 8 کسان چې دی نو هغه ونیول. ملګرو بله خبره دا ده که نه چې 8 کسان هم ونیولی شول او جینۍ هم لاړله. د دې ویډیو مطلب او مقصد صرف دا دی یو څو خبرې ته کومه ملګرو او دا ضرور چې دی نو واورئ. ملګرو لاول خبره دا ده چې د خپل بچي چې دی نو دا په کنټرول کې راولئ. اول دا چې کله ځوانۍ ته یو انسان ورسي نو هغه چې دی نو یا جینۍ وي یا هلک وي نو دواړه لاول په کنټرول کې راوستل پکار دي. بیا د هغه نه پس چې دی نو چې کله هلک او د جینۍ یو بل خوښ وي نو ټول له پکار چې هغه واده وکړي هغه چې دی نو ډېر زیات نه ایسارئ چې کله یو بل خوښ وي نو پکار چې واده وشي که چېرته واده ونه شي نو بیا پکې داسې قسمه کیسې راځي او بیا پکې جینۍ هم ځي او بیا پکې هلک هم د دنیا نه ځي. نو ټولو ته هم خواست دی که نه چې جینۍ او هلک یو بل خوښ وي نو تاسو کوښښ کوئ چې د هغه ودونه کوئ او بل داسې قیسې مه کوئ خپله پښتو خپل غیرت مه راټینګوئ همیشه دپاره واده ونه کوئ.